السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ KTK TV خپرونه د غزل کور خپرونه کې نن موږ د کربوغه شریف یو سیمې تکړه شاعر ښاغلی درویش خټک صاحب مېلمه کړی دی. درویش خټک صاحب په خپرونه کې درته هرکلی وایو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ظهیر صاحب ډېره مننه تاسو ته او تاسو د KTK TV غزل کور خپرونې اورېدونکو او کتونکو ته مینه، سلامونه او احترامات. ډېره مننه درویش خټک صاحب، ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر دی، الحمدلله ژوند ښه په مزو تېرېږي، الحمدلله، الله مهرباني دی. درویش خټک صاحب، پوښتنه مې دا ده چې تاسو خو شعر سره وابسته خلک یئ، شعر ته تاسو څنګه راغلی؟ ظهیر صاحب شاعري مونه بچپن نه سره شوق و، بس د ملګرو سره به کېناستو، چېږېدو وو، یو بل نه به شعرونه اورېدلو او شاعرۍ باقاعده آغاز مو 2009 نه کړی دی، یعنې 2009 نه مونږ باقاعده لیک لوست شروع کړی دی. چا نه هم باقاعده زده کړه کړې ده که نه ده کړې؟ یاره ظهیر صاحب فلحال استاد هم څوک نشته، خو بس خپله به مو کوشش کولو او کتابونه پړوه، د مشاعرې به مو اورېدلې، بس فلحال خو مو څوک استاد نشته. درویش خټک صاحب، بله پوښتنه مې دا ده چې د هغه شاعر خو خامخا څوک وي چا نه زیات متاثره یې په شعر کې؟ ظهیر صاحب شاعران خو ډېر دي، څوک چې شاعري کوي او د موږ د خوښې شاعر ده، فلحال ما ته د غني خان شاعري ډېره خوند راکوي او غني خان زیات متاثره یم. نو څنګه نه هغې نه تاسو څنګه متاثره شوې کې داسې څه خبره؟ بس غني خان داسې شاعري ده چې یو تصوفي رنګ شاعرۍ کې لري او هغې حوالې نه مې خوښ دی. ښه بل مې دا پوښتنه کوله، تاسو کمې ټولنې سره مطلب چې کم تاسو ادبي ټولنه ده، نو تاسو کمې ټولنې سره تړون ساتئ؟ ظهیر صاحب مونږ د کربوغه شریف د خټک پښتو ادبي کاروان سره تعلق ساتو او د هغې یو غړي یو غړی یم. ښه مهرباني درویش صاحب، کتونکي به ستاسو د غزل په انتظار وي، نو خپلو ګڼو کتونکو ته که تاسو خپل کلام واوروئ مهرباني وکړئ. ډېره مننه ظهیر صاحب. غزل ده: ارشاد. زما په قتل دلته څوک نه دي پښېمانه مخکې، واه زما په قتل دلته څوک نه دي پښېمانه مخکې، په سپینه توره چا وژلی یم له ځانه مخکې، واه او خدایه د خپل ښایست غروري ته په خپله مات کړي، خدایه د خپل ښایست غروري ته په خپله مات کړي، اخلي قدم په ناز زمانه د روانه مخکې. ډېر ښه درویش صاحب، د شعر بیا ووایه. خدایه د خپل ښایست غروري ته په خپله مات کړي، اخلي قدم په ناز زمانه د روانه مخکې. ډېر ښه. او نښې رومان مې اور پسې کړه بیا یې وسوځوه، نښې رومان مې اور پسې کړه بیا یې وسوځوه، یاد به مې نه کېږي بیا تا ته هم جانانه مخکې. او بل شعر ده: سپینه کوچۍ وطن ته درومي چې ایثار شي نن، سپینه کوچۍ وطن ته درومي چې ایثار شي نن، دی خو دې راوله بیا وخته نه بارانه مخکې. سپینه کوچۍ وطن ته درومي چې ایثار شي نن، دی خو دې راوله بیا وخته نه بارانه مخکې. او درویشه زه کوم ماتم داسې په دغه ښار کې، درویشه زه کوم ماتم داسې په دغه ښار کې، زما په اوښکو شي دښمن ما نه پریشانه مخکې. درویش خټک صاحب، یو بل کلام راته ووایه. ډېره مننه ظهیر صاحب. بل به یې تا وایي غزل ده: بل غم دې کړه ما سره، غم دې کړه نیم ما سره، شمه چې پریشانه داسې، غم دې کړه نیم ما سره، شمه چې پریشانه داسې، اوښکې دې ګورمه په سترګو کې جانانه داسې، غم دې کړه نیم ما سره، شمه چې پریشانه داسې، اوښکې دې ګورمه په سترګو کې جانانه داسې، څو به د بل په مټو ناس پاتې وي خپل منزل نه، څو به د بل په مټو ناس پاتې وي خپل منزل نه، څو به د بل په اوږو بار وي زما ځانه داسې، او د پښو پانځې به ته یې بیا لکه دوره یزیر یم، د پښو پانځې به ته یې بیا لکه دوره یزیر یم، ښکاري زما په طرف ما ته د روانه داسې،
او چا سترګه ورته د دجال سترګه یوه نه ښکاري چا سترګه ورته د دجال سترګه یوه نه ښکاري دلته کې پاتې لکه بچ نه شوي ایمانه داسې او ستا محبت ودې بهیرې کړم تر عمره پورې ستا محبت ودې بهیرې کړم تر عمره پورې درویشه دا ځلې که نه شو مخکې ایمانه داسې ډېر ښه درویش صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکړو الله په امان کور مو ودان زهیر صاحب ستاسو نه هم مننه قربان